څنګه به یو واقعه هم ذکر کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په مجلس کې ناست و. نو یوه زړه او بوډۍ ښځه راغله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ډیر سخت وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ولې جاړي؟ نو هغې بوډۍ ښځې ورته ویلې چې د الله رسوله چې زما یوه لور وه چې فلانکي ته مې په نکاح ورکړې وه، د خاوند نوم یې واخیست، خو څو ورځې مخکې زما هغه لور وفات شوه. نو ما په خوب کې ولیدله خپله لور چې هغه په سولۍ باندې ځوړنده ده، یعنې اعدام شوې ده او ځوړنده ده، او هغه فریاد کوي. ما ورته ویلې چې زما لورې الله رب العزت تا ته ولې دا قسم عذاب درکوي؟ نو زما لور ما ته ویل چې ما به په مانځه کې سستي کوله، نو ځکه الله رب العزت د عذاب راکوي. زموږ خویندې دې متوجه اوسي، د مانځه پابندې شئ. د دنیا ژوند ډیر محدود دی. په خپل وخت باندې خپل لمونځ ادا کړئ. الله نه ډیر په عاجزي او په تزورو سره د خپل د ګناهونو معفو غواړئ. خویندو، هغه رنګونه چې تاسو په نوکونو د پښو او د لاسونو لګوړي دا لرې کوئ. دا د الله غضب دی، دا د الله لعنت دی. په دې باندې نه ستاسو اودس کیږي او نه ستاسو غسل کیږي، بیا به الله رب العزت تاسو ته هم دغسې عذاب درکوي. او دې بوډۍ بیا ویلي چې ما کتل زما د لور د سر نه د اور شعلې وچتېدلې، د اور لمبې د سر نه وچتېدلې. نو ما ورته ویلې چې بچیه ستا د سر نه ولې د اور شعلې او د اور لمبې پورته کیږي؟ لور راته دا ویلې چې ما به د غیر محرم خلکو نه د خپل سر نه پټوه. خویندو، دې مسائلو ته ډیر متوجه اوسئ. ډیر په عزت کې او ډیر په عفت کې ژوند تیر کړئ، څنګه چې الله د الله رسول درته ویلي. نن ورځ څه فساد دی په دې ټولنه کې او په دې دنیا کې، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو د هغې د سر نه د اور شعلې پورته کېدلې. ما ورته ویلې چې ولې؟ نو زما لور راته ویلې چې ما به سر د نامحرمو خلکو نه پټوه، سر به مې لوڅ سو. او دې بوډۍ ویلې چې بیا ما ولیدل چې 2 کسان دي او هغو سره د اور نیزې په لاسونو کې دي، او دا اور نیزې په یو غوږ کې ننباسي او د بل غوږ نه اوباسي. بوډۍ وایي چې بیا ما د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې تا ته ولې الله داسې عذاب درکوي؟ نو هغې ویلې چې ما به په کور کې داسې خبرې کولې چې د هغه کور او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمني ته اړ کړل. شته داسې ښځې اوس هم زموږ په کورونو کې شته چې د کورنۍ په منځ کې نفاق او شقاق ته وده ورکوي، تل لپاره شیطاني کوي. نو الله به په داسې عذاب کې گرفتاروي. نه، د خپل ژوند خویندو میندو د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړئ، د رسول الله د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ چې الله هم ابدي ژوند درته ښایسته کړي. نو د دې په غوږ کې به د اور نیزه نه ایستله شوه او بل طرف ته به وایستله شوه چې ما ترې پوښتنه وکړه ولې؟ نو هغې راته ویلې چې په کور کې به ما داسې خبرې کولې چې د کور غړي به مې او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمنان کړل. بوډۍ وایي بیا ما ولیدل چې د اور ګرم سیخونه یې د هغه په سترګو کې منډل، ګرم سیخونه د اور ول هغه به د دې په سترګو کې منډل. نو ما بیا د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې الله ولې داسې عذاب تا ته درکوي؟ نو هغې راته ویلې چې ما به په دې سترګو نامحرم او غیر محرم خلکو ته کتل. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زموږ په خویندو او میندو باندې رحم وکړي چې الله به موږ سره څه معامله کوي هیڅ نه پوهېږو. د الله عذابونه ډېر سخت دي. بوډۍ وایي بیا مې ولیدل چې زما د لور ژبه د بیخ نه پرې کړې شوه او هغه یې په ځمکه باندې وغورځوله. ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې؟ هغې راته ویلې چې ما به خپل خاوند سره ژبه کوله او هغه ته به مې جوابونه ورکول. هېڅکله مې د خپل خاوند خبره نه منله چې یوه خبره به راته خاوند وکړه، د هغه په بدل کې به 10 خبرې ما ورته کولې. نو ځکه الله په دې عذاب کې گرفتاره کړی یم. هغه زموږ خویندې او میندې چې خاوندان لري، د خپل حقوق د یو تر بل تر منځ باندې وپېژني، کنی د الله حساب و کتاب را روان دی. بوډۍ وایي بیا مې ولیدل چې 2 کسان ول چې نهایت بد شکله ول او په بدن یې داسې ویښتان ول لکه د سیخ، او هغو سره د اوسپنې 2 کروزونه ول چې زما لور یې هغه د اوسپنو کروزونو باندې وهله، او هغه د دې لپاره چې د خاوند د اجازت نه بغیر دا د کور نه وتله او ګرځېدله. نن د کور اثر هغه چادري دروازې غاړه کې ځوړنده ده چې هر وخت ووتلو او چې هر وخت راغلو
نه زموږ پلار زموږ نه خبر وي، نه خاوند خبر وي او نه نور د کورنۍ غړي، آیا ته به الله ته نه ورځې؟ الله به ستا نه پوښتنه نه کوي؟ نو بوډۍ ویلې چې د الله رسوله زما امداد وکړه او د دې خوب تعبیر زما څه دی؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاوند راوغوښت او د عذاب قبر مشاهده یې وکړه او خاوند د هغې ټولې غلطي معاف کړې. نو الله رب العزت هغې ښځې ته معافي وکړه او ویې بخښله. نو دا واقعه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ویل شوې دا زموږ ټولو لپاره عبرت دی، په ځانګړې توګه زموږ میندو او خویندو لپاره. خو بیا هم زموږ ژوند په غفلت کې تیریږي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله زموږ نه راضي شي. خو متاسفانه موږ د دنیا ژوند، د دنیا مادیاتو، د دنیا لذاتو او خواهشاتو داسې دوکه کړي یو چې د قبر عذاب، د حشر او د نشر ورځ، دوزخ او د الله حساب و کتاب موږ نه بلکل هیر دی. خو یو ورځ به ورځو الله به زموږ نه پوښتنه کوي. دویمه واقعه د هغه واقعه ده چې څوک د مظلوم مرسته نه کوي د ظالم په مقابل کې. څوک په چا باندې ظلم کوي، هغه مظلوم دی، بې وسه او بې کسه دی او ستا وس هم شته چې د دې مظلوم مرسته وکړي. چې مرسته یې ونه کړي بیا به هم الله تا ته عذاب درکوي. حضرت عیسی علیه السلام په یو کلي تیرېده. د هغه کلي خلک ډېر پریشانه ناست ول. نو حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې تاسو ولې پریشانه ناست یئ؟ حضرت عیسی علیه السلام ته هغه خلک ویلې چې په موږ کې یو نیک سړی وفات شوی دی، د هغې وجې نه موږ خفه یو او تعزیت ته ناست یو. نو حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې دفن شوی؟ هغه خلکو د هغه نیک انسان قبر حضرت عیسی علیه السلام ته وښوده. نو حضرت عیسی علیه السلام هغه لپاره د مغفرت دعا د الله نه وغوښتله. او چې کله د قبر په سر لاړه نو حضرت عیسی علیه السلام په هغه باندې د عذاب علامات ولیدل. حضرت عیسی علیه السلام خو دا معجزه وه چې هغه به مړي ژوندي کول. خو د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې الله رب العزت تا ته ولې داسې عذاب درکوي؟ هغه ورته ویلې چې یو مالدار سړی و او زما په مخه کې په یو غریب سړي باندې هغه ظلم کوه او زما دومره طاقت و چې دغه مظلوم د هغه ظالم د ظلم نه ما بچ کړی وی. خو ما په زړه کې ویلې چې هر څوک به خپل کار کوي، ما د هغه مظلوم مرسته ونه کړه. نو الله رب العزت ما ته دا عذاب راکوي چې په قبر کې ما ته د اور پڼۍ او څپلۍ راکړې شوي چې د هغه د حرارت نه زما دماغ ویشي. نه قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسو الحمدلله مسلمان یو، د ظلم په خلاف به درېږو، تر خپل وسه پورې به مبارزه کوو او د مظلوم به مرسته کوو. او که داسې په